السلام علیکم ورحمۃ الله. السلام علیکم. السلام علیکم و مولوی صاحب، خیر جوړې صحت دې راته ښه ده؟ الحمدلله ورور، څنګه یې تاسې؟ ان شاء الله صحت مزاج هم ښه ده. موږ خو ښه یو مولوي صاحب، یوه پوښتنه مې درنه کوله چې خفه رانه نه شي. نه مهرباني مهرباني. مولوي صاحب موږ خو د افغانستان څخه راتښتېدلي یو، دلته په ایران کې پراته یو. موږ باندې دا قرباني حساب څنګه دی؟ نو تاسو خو اول دا ووایئ چې دا تاسې تښتېدلي ولې د افغانستان نه؟ افغانستان کې خو دې جنګونو دې خلو دې هغه زموږ دې رامو ته پرېښودو، دې هېڅ ته پرېښودو، دې کاروبار ته پرېښودو، نو همدې ایران کې دلته مزدوري کېږو. اوس مسافر یو. اواز دې ډېر ټیټ راځي ورور، اواز دې ټیټ راځي، لږ یې جیک اواز دی. او مهرباني اوس ووایه. اورم مهرباني، اواز دې لږ جیک خبرې وکړه. اوس صحیح شو؟ اوس صحیح شو مهرباني. ما وی چې دا قرباني حساب په موږ باندې اوس څنګه دی؟ یاره ورور مسافر باندې خو قرباني نشته ده، صحیح شوه. نو په دې کې ماشاءالله د حنفي مذهب ډېر ښه ده زمونږ چې مسافر باندې قرباني نشته، ځکه مسافر یو طرف ته تاسو هلته تللي یې، مسافر یې، بل طرف ته به خدای خبر چې څه کاروبار درته پیدا کېږي نه به پیدا کېږي، مشکلاتو سره به مخامخ یې، صحیح ده. نو قرباني خو په هغه چا باندې کېږي چې وسه یې رسېږي، او زما ګمان ده چې ستاسو به بیخي وس هم نه رسېږي او نه به هم ځای معلومي. نو اول تاسو داسې وکړئ چې د مسافري غم وخورئ، صحیح شوه انشاءالله، چې داسې یو ځای ته لاړ شئ د خیره چې لږ سکون پکې، راحت پکې، په آرام شئ د خیره. نو دې خبرو ته توجه وکړئ، صحیح ده انشاءالله. نو بس په مسافر باندې هغه نشته ده. دلته زموږ تربوران دي که نه، په هغو دې ښه پیسې لري، موټرې لري، په هغو دې باندې قرباني کېږي مسافر دي. نه خو چې یو ځای کې څوک اقامت وکړي که نه او پاتې شي، موټر لري، کور لري، کاروبار لري، هغه ته خو بیا مسافر نه وایي، صحیح شوه. بعضې خلک دي متاسفانه هغوی تللي دي اروپا ته، هلته تابعیت هم اخیستی، ځای په ځای پراته بیا وایي زه خو مسافر یم. نو ته څه شي مسافر یې؟ د الله بنده کور لري، ماشومان دي، قصه دې جوړه ده، نو هغه ته خو بیا مسافر نه وایي، ته خو د همغه ځي شوې که نه. خو یو داسې لکه تاسې غوندې چې په لاره روان یا په ایران کې پراته دي، یا په ترکیه کې پراته دي، یا مثلا په سربیا کې پراته دي که نه، زموږ دا مهاجر الله دې د ټولو مل شي. نو هلته تاسو باندې قرباني نشته ده، صحیح شوه. نو کوشش وکړئ انشاءالله چې منځونه وکړئ او ښه ملګري ځان ته پیدا کړئ او حلال رزق وګټئ انشاءالله، صحیح ده. دغه کارونو ته ښه توجه وکړئ، منځونه قضا نه کوئ او یو بل سره جنجالونه ونه کوي، یو بل پسې ونه خاندئ، ریشخندونه وخت ضایع نه کوي. دا مهم کارونه دي چې باید مسافر ورته توجه وکړي. او له ټولو نه مهمه یوه خبره هم ګوره، تیم واوره او د نور ملګرو ته دې انشاءالله ووایه، صحیح ده، چې ګناهونه درنه ونه شي. دا ډېره مهمه خبره ده، ځکه چې ګناهونه وشو نو بیا الله مه کړه هر څه ګډوډېږي که نه. نو ملګرو ته دې انشاءالله ووایه او ته هم په خپله باندې له ګناهونو نه ځان ساتئ او د مینې او محبت په فضا کې انشاءالله ژوند کوئ. سمه ده انشاءالله. مولوي صاحب دغه خبره به ته په وایس میسج کې ولېږه، زما دوه انډیوالان نشته، هغه په ما په دې باندې باور نه کېږي، بیا ورته ته دا خبره وکړه باور نه کېږي، دا راته په وایس میسج کې هم ولېږه چې باور انشاءالله ضرور درته ریکارډ کوم انشاءالله. ډېره مننه، الله دې خوشحاله. ډېره مننه، بس دعاګانې کوئ. الله دې خیر درته راپېښ کړي. سلام علیکم. سلام. مسافر دي بیچارهګان بس در په در، الله دې د وطن باندې رحم وکړي. غواړي ګرافیک ډیزاینر شي، کورس ولله او آنلاین زده کړه وکړه او آنلاین پیسې وګټه. غواړي چې ته اسلامیات ولولي، ډایرکټ لاړ شه. غواړي چې دعوت ولولي، لاړ شه کورس ولله. غواړي چې خبرو طریقه ولولي، ډایرکټ کورس ولله. نو انشاءالله هر رقم کورس تاسو غواړئ دلته وي، حتما به وي که نه وي. موږ هره میاشت نوي کورسونه اپلوډوو او خلک کولی شي د خپل درسونه ولولي. همدا اوس لاړ شه یولن.com کې نوي سکلز ولره. بارک الله فیکم.